إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دا الله سبحانه وتعالى بين نعمتك یو عظیم نعمت اغداده چې انسان ته د خپل بندګۍ توفیق ورکي او هغه بهترین اوقات ور نصیب کی چې باغې کې الله ته عبادت او عمل ډیر محبوب دی او الله تعالی په ډیر خوشاليږي. الحمدلله تاسو هغه حدیث واورید او دا کوم ایتونه چې ماولو است په دې ایتونه کې هم دی ورځو ته ایام معلومات ویل شوی دي. دا معلومي ورځې دي د عبادت د پاره د الله د بندګۍ د پاره چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په نور ورځو کې د جهاد په شان غټ عمل وکي او په دې ورځو کې ته صرف ذکر وکي دا ستا ذکر د نور ورځو د جهاد نم ډیر اوچتيږي. مجاهد هغه اجر دې ته نه رسیږي. دا ورځې الله ته دونه محبوب دي چې په دې کې هر عمل کې ذکر کې تلاوت کې روزنی سي او دغه رنګ کې یو صدقه ورکې کې یو بیمار تپوس کې کې مسلمان جنازه کې هر یو عمل د نیکۍ د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما من ایام العمل الصالح فيها هغه ورځې چې پاغي کې عمل صالح الله رب العالمین ته ډیر محبوب دی. د څه ورځې نشته من هذه الايام د دې ورځونه یعنی ایام العشر دغه لس ورځې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد وي چې دا نن لسم ورځ ده د ذوالحجې او په ټوله دنیا کې په ټوله اسلامي دنیا کې نن
د لوی اختر ورځ ده، یوم النحر ورته وایي. خو موږ بیا ډېر افسوس سره وایو، لکه تېره جمعه پې ما خبره وکړله چې هر کال موږ چې څنګه په هر څیز کې وروستو کېږو، نو بس دا کار هم زموږ وروستو دی، لیټ کېږو. دا به هم کیدای شي زموږ د قوم یو بدبختي یا بدقسمتي وي. دا یو دینی سزا ده چې الله موږ له راکوي. کیدای شي د دې قوم به په دې زړه کې د دین سره اخلاص نه وي، دین سره به یې داسې مینه نه وي، ځکه الله داسې بیکاره خلک په موږ مشران کړي دي. بیا خاص کر دا د هلال کمیټۍ په نوم باندې چې کومه کمیټي ده چې په دې کې انتهایی غیر سنجیده، انتهایی غیر ذمہ دار کسان هغه مسلط دي. دا هم کیدای شي زموږ د قوم یو بدقسمتي په هغه نورو ډېرو بدقسمتو کې یو دا ده چې دې سره باقاعده زموږ د عباداتو تعلق دی، او دا سیز په موږ باندې هر کال ګډوډېږي دغه شان. الغرض د دې ورځو متعلق الحمدلله تاسو تیرو 2 جمعو کې خبره واورېده، او تیره جمعه موږ د قربانۍ احکام هغه ذکر کړه، تاسو واورېده، اکثر پکې ذکر شو. او الحمدلله تاسو ته معلوم هم دي، خو بیا هم دې ورځو کې را تازه کوو دې دپاره چې مسلمانان دې ته متوجه شي. او بله اهمه خبره چې الله رب العالمین د ایتونو کې ذکر کړی ده، الله رب العالمین فرمایي دا هغه ورځې دي چې په دې کې حرم آباد شي. نن چې دی ټول حجاج کرام په مینا کې لګې دي، قربانیانې کوي، پای کې مصروف دي. پس د دې نه چې کله لوی شیطان وولي د سار مونځ هغه نن هغوی ادا کړی دی په مشعر حرام کې، په مزدلفه کې د سار مونځو کې. او بیا سار مونځ پسې سمدس د نور راختو نه مخکې به روانېږي. مشرکانو د مکې به د جاهلیت په دور کې د نور راختو انتظار کوو، او د الله نبی فرمایل نور راختو انتظار مه کوئ، ځکه مشرکانو به چغه واله. ثبیر په نوم یو غرو حدیث د بخاري کې راځي، هغې ته به اوازونه کول، اشرق ثبیر، اشرق ثبیر، ای ثبیر غره. ځکه نه چې دا نور در باندې راښکاره شي چې مونږ روان شو، نو چې نور به راښکاره شو هغوی به بیا روان شو، شیطان به ایشته. دا پښتانه ته شیطان وایي، اصل کې دا جمره عقبه ده. پښتانه دا زمونږ جاهلان خو به داسې ګزار کوي، ته به وایي ګنې رښتیا مخې ته شیطان ولاړ دی، او کله په چپلو باندې ولي، کله په بوتلو باندې مولي. هغه مور پورې خاندي شیطان چې خبي وقوفان راغلي دي. دا حج خو مې ولا ښه ګډ وډ کړه، دی وایي ګنې ما پې ګزار وکړو، حالانکه شیطان په ده ګزار کوي لګیا، ځکه چې په ګمراهۍ کې غریب اخته کړی دی، څه نه خبر نه دی. د الله نبی د چڼې د دانې په مقدار په کاڼي ایشتلی، ته په سپلی ولي، ته د پیغمبر نه ښه پوهېږې. دا زموږ د قوم حماقت دی، بېوقفتوب دی. په هره خبره کې د دین په دلیل ځان نه پوهې کوي، هره خبره کې خپل جذبات او خپل خواهشات وړاندې کوي، او هغې باندې د دین نوم ږدي. او چې کله دا جمره عقبه وایشتلی، پټ اختر صرف دقه یو جمره عقبه ایشتلی، او وړوکی شیطان چې ورته وایي دا هم پرېږدي یا منځنی هم پرېږدي، دقه یو ولي. او هغې نه بعد بیا قربانیانې کوي، سرونه وخرئ، بیا راځي هغه خپل بلډینګ له راشي، هغه جامې لرې کړي، احرام وباسي، غسل وکړي، خپلې کپړې واچوي، لاړ شي طواف افاظه وکړي. اوس به ډېرو مسلمانانو کړی دا فرضي طواف دی، دا نن چې کوم کېږي طواف افاظه مو ورته وایي، او دغه رنګه دې ته طواف فرضي مو وایي، دا وکړي. او هغې نه بعد بیا سعی وکړي، صفا مروه، او بیا ځان رسوي مینا ته شپې له. دا شپې چې کوم دی مینا ته وررسوي، ځکه دا شپې چې کوم دی په مینا کې تېرول دا واجب دي، بغیر د عذر نه چې د الله نبي مخصوص کسانو ته اجازت کړی، هغوی ته اجازت کړی چې تاسو خیر دی که لاړ شئ. عام سړی هغه به دا شپې په مینا کې تېروي. د دې ځای زموږ یو نام نهاد مفتین دی، یو مفتي تلی، نوم یې نه اخلمه، چې ډېر ځان ته معقوله وایي. زموږ یو ملګری دی عالم، هغه وایي ما ولیده، وایي د مینا دا شپې قلارې په مکه کې په بلډینګ کې تېرې کړې وې د ځوان بچي. وایي ما ورته چې لکه داسې کې مفتي صاحب، وایي چې نه دې کې څه خبره نشته. وایي ما ورته چې خپل مذهب هم درته نه دی یاد. افسوس خبره دا ده د قرآن او حدیث نه خو هسې محرومه یې، خو خپل حنفي مذهب د امام صاحب مذهب دې هم نه دی یاد کړی، په تا باندې دم اورېدلی، لږ د کتابونه دې راواخله. نو دغه حال یې زموږ د خلکو، دا زموږ د مفتیانو او د مولیانو حال دی. عوامو نه به سړی څه ګیله وکړي، دغه حال. او چې موږ ورته بیا وایو چې په حدیث کې نبی علیہ السلام دې ځای کې دا چل کړی دی، حج یې په دې طریقه کړی، نن یې دا عمل کړی ده، زموږ خبره نه موږ ته هلته مفتي صاحب چې څه ویلي موږ به په هغې باندې عمل کوو. د پیغمبر حدیث ورته 100 ځله وایه، دی پې عمل کولو ته تیار نه. نو نن ډېره مبارکه او ډېره ناشنا ورځ ده. حدیث کې راځي په ټول کال کې عظیمه ورځ دا ده، په ټول کال کې د الله په نیز عظیمه ورځ
لوی ورځ هغه دا ورځ ده چې ټول مسلمانان چې چاله الله رب العالمین وس ورکړی دی هغه د الله رب العالمین په نوم باندې قرباني کوي دغه څاروي ذبح کوي چې دا هغه د ابراهیم علیه السلام هغه سنت دی چې د هغه وخت نه روان دي ښه په جذبه باندې ښه په شوق باندې او د الله رب العالمین د عبادت او د بندګۍ چې دي ته مالی عبادت وي دا مالی عبادت د الله رب العالمین دپاره ادا کوي نو دې ایتونو کې الله رب العالمین دغه خبره هم ذکر کړې ده چې دا داسې حرم دی چې په دې کې دا دیره خلک چې په مکه کې دیره دي کورونه دي او کبار نه راشي دا پکې یو شانته دي دا د الله حرم دی ټولو لپاره یو شانته دی او دغه رنګ بیا الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې کله ابراهیم علیه السلام راولګېده او بیت الله تیار کړ نو الله ورته حکم وکړو چې ته په خپل هم د دې حکم پابند اوسه او دا حکم د خپلو بچو او خپلو تابعدارو ته بیان کا چې ګوره زما سره به شرک نه کوئ دا به توحید مرکزي الله تشرک بي شیئا ما سره به یو څیز هم نه شریکې وطهر بیتی او زما دا کور به پاک ساتي للطائفین د طواف کوونکو دپاره هلته به خلک راځي طوافونه به کوي والقائمین او خلک به الله ته ولاړ عبادتونه او منځونه به کوي ځکه طواف پسې بیا مونځ دي 2 رکاته که نه ځکه والقائمین ورپسې ویلو چې هلته قیامونه کېږي د شپې هم د ورځې هم منځونه کېږي د الله بندګۍ نه کېږي او دغه رنګه والرکع السجود او هغه خلک چې هغه رکوګانې او سجدې به کوي دې کور ته به راځي د هغې دپاره دا کور پاک ساته نو موږ ته هم دا حکم دی چې څنګه مسجد حرام صفایي د رسول ټولو جماعتونو صفایي او دا پاک ساتل خوشبویه ساتل بیا ابراهیم علیه السلام ته الله حکم وکړو چې شابه اوس اعلان وکړه خلکو ته واذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق الله رب العالمین ورته وفرمایل ته اوس خلکو ته اعلان وکړه چې خلکو حج له راشئ ابراهیم علیه السلام ویل څنګه اعلان وکړم او چاته وکړم دلته څوک نشته دی آبادي خو نه وه یو څو کورونه یا الله چاته आवाज وکما الله رب العالمین ورته فرمایل دا आवाज کول ستا کار دی او د خلکو زړونو ته رسول یوازې غوږونو ته نه زړونو ته رسول دا زما کار دی چې هلته به خلک راځي او دا حرم به آبادي ابراهیم علیه السلام دونه په ناشنا اخلاص باندې دا اعلان کړی دی دې نه دا معلومیږي چې نه وخت کې میډیا وه نه دا له رابطې وي چې دا اوس زه خطبه کوم ټولو دنیا کې دا دی اورېدلی کېږي او نه دا ریکارډینګ سیسټم وي ابراهیم علیه السلام آواز او تقریر نشته خو د زړه هغه درد یې شته اخلاص په هغې باندې دا آواز یې وکړلو او هغه نن لګې دی حرم په لکونو خلکو باندې آبادي شپه او ورځ والحمد لله على ذلك جبل ابي قبیس ته وختو ابراهیم علیه السلام دا یو غر دی په مکه کې نږدې هغې ته وختو او په جبل ابي قبیس باندې هغه ناره ولګوله جبل ابي قبیس هغې باندې ناره ولګوله چې خلکو د الله د حرم دا کور د ما تیار کړو د الله په حکم کعبه تیاره شوه راځئ دلته حج له هغه نعره د ابراهیم علیه السلام او چې د چا زړه ته الله رب العالمین ورکوزه کې بس ور روان او داسې په مالدارۍ او په غریبۍ نه ده ډېر خلک موږ لیدلي بېوسه خو چې په زړه کې یو درد یو الله نه غواړي چې حرم ته لاړ شم بېوسه خلک به ګوري او را روان وي داسې کسان بعضې وخت کې راځي چې هغوی سره نورې خرچې نه په حرم په مکه کې د دې بلډینګ د کمرې د دې خرچو سره نه د ګاډو د ټرانسپورټ خرچو سره نه او وزي ته صرف د عمرې پیسې برابر کړي او ټیکټ پې وکړي او خلارې په مسجد حرام کې پراته شپې هلته کوي او بس هغه څه نه څه خوراک مراک هغو ته په یو طریقه میلاویږي هغه حرم کې دننه بعضې خلک هغه کجوري مجوري د صدقات هغوی ډېر راوړي نور یې وس نه کېږي د غریبانو هغې ته ناست چې الله یې هغه قسمت کې اچولی دي ځي بس هغه خلک عمرو لم ځي او حجونو لم ځي او داسې خلک شته دی چې په غاښې درد راشي په مرۍ کې تکلیف راشي لندن ته ځي علاج له او الله په قسمت کې حج نه دی لیکلی بدبخت حج له نه ځي نیوزیلینډ ته ځي او دغه رنګه هالینډ ته ځي یورپ ته ځي په چکرو باندې سره د فیملی ځي سره د ښځې بچو ځي او چې معمولی تکلیف پې راشي په لندن کې بیا علاج دپاره هلته په هغه لوی اسپتالونو کې علاج کوي خو د الله حرم ته نه ځي الله رب العالمین قسمت کې نه لیکلی موږ سره په اولني حج 2010 په حج کې یو اجي صاحب دلته ابادر اجي صاحب که ناستې دا موږ سره هغه ملګري به موږ ته ویلې یو اجي صاحب د کاکشالو هغه ویلې وایي زما خپل کور نشته او زه د ګلکارۍ کار کوم ګلکارو وایي په دې ګلکارۍ په دې کرنډۍ کې مې دا پیسې جمع کړي په دې کرنډۍ باندې او ما الله سره دا وعده کړې وه چې بس ما سره دونه پیسې جمع شوي چې ما حج کولی شو زه به اول حج کوم هسې یو عجیبه غوندې د بعض انسان د جذبې ته به حیران شي زمونږ خلک خو حج پې فرض شوی
او د هغې د پاسه پې کلونه تېرېږي او کلونه تېرېږي او کلونه تېرېږي چې صحابه کرامو دا فرمایلي عمر رضی الله عنه ویل که ویاسې نه چې د یهودیت او نصرانیت په مرګ مړ شي چې حج در باندې فرض دی او ته نه ځې او دې پیسو له غوټې ورکې ته به همداسې ژوندی بل کال له به لاړ شه ته به ژوندی همیشه دپاره او ته به چې کوم دی د پیسې به راسره همیشه کیدای شي په دې پیسو دی الله یو آفت راولي په دې کاروبار دی الله یو آفت راولي په تا باندې ستا په بدن یو داسې آفت راشي چې بیا حج نشي کولی ډېر خلک په دې کې غافل او هغه حاجي صاحب هغه الحمدلله موږ سره و په هغه ټول حج په اولنۍ ورځ باندې چې څنګه د جدې نه زموږ ګاډی روان شو تلو حرم ته نو د دیلی پاپي کشاره مو واورېده د پښتانه خو نسوارو نه ډېر مجبوره احرام هم غریب اچولی او حرم بیخي نږدې و نه زه پې پوه شم ما ورته ویل حاجي صاحب بس نور خو حرم را روان دی او دا دغه پرېږده دا نسوار چې حرام دي دا نشه ده بل ملا بې راته داسې ویلی شي یا نه زه راته صفا یم دا حرام کار دی دا نشه ده ښه پخه نشه ده او د الله حرم ته روان یو دا هغه ځای دی چې دلته خلک په دې نیت راځي چې کومه ګناه راکړي چې دا پرېږدم ما ته ویل تقریبا 50 کاله وشو زه دا نسوار اچوم بس وایي دا نن نه پس مې پرېښود الحمدلله هغې پرېښود په همغه ورځ باندې هغه پوڼۍ وغورځول بیا به دې غاښونو خارخ کوو کله به ځان له خوږې ګولۍ راخیستلې او کله به یې لاچي راخیستله هغه به یې دغه کوله پکې به یې ایښې وه نو الغرض مقصد مې دا دی چې دا هغه بهترینې ورځې دي چې د اسلام هغه 5م رکن حج د هغې فریضه هغه مسلمانان په دې کې ادا کوي والحمدلله علی ذلک پرون ټول مسلمانان چې څومره سکالو بار ملکونو نه خو دغسې حالاتو دا ځکه خو د الله نبي و چې حج زر زر وکړئ هسې نه چې یو داسې حادثه راشي بیا به حج نشي کولی سکال څومره خلکو داخلي کړی واپس شولې یو حادثه وراغه دی وجه نه په حج کې لیټوالی نه دی پکار چاله چې الله وس ورکړی دی فورا هغه به دې کې تادي وکړي ځکه د مرګ پته نه لګي ستا د مال د ضایع کېدو پته نه لګي ستا د صحت پته نه لګي چې کېدای شي الله مکه داسې بیماري در باندې راشي چې بیا نشي تللی نو په دې کې لیټوالی هغه نه دی پکار نو پرونه چې کوم مسلمانانو تقریبا 114 ملکونو والا یادېده چې څومره په سعودي کې دننه و روزګار والا وغیره ټول راغلي و الحمدلله او د عرفات په میدان کې هغوی راجمع و الله رب العالمین ته زاریګانې او دغه رنګه دعاګانې او د یوم العرفې په ورځ باندې سړی د عرفات میدان ته روان هغه داسې وجیبه کیفیت دي چې کوم ملګري تلي هغوی ته پته ده هغه په ژبه نه ویلی کېږي خوشحالي هغه کیفیت لکه موږ سره داسې الفاظ نشته سړی وایي چې داسې مزه ده هغه دننه زړه کې محسوس کېږي بعضې خبره دونه مزیداره وي چې د سړي سره الفاظ نه چې څنګه زه ووایم خاص کر دې حرم ته چې کله سړی لاړ شي طواف چې کله سړی کوي کومه خوشحالي دې زړه کې راځي کوم کیفیت هلته جوړي هغه په ژبه نه ویلی کېږي سړی څنګه چاته بیان کړي چې هلته څنګه کیفیت دی بالکل سړی وایي ګنې په دې دنیا کې زه حج دغه ته جنت ته راوستی شوی یم چې د حج له عمرې له لاړ شي سړی وایي ګنې دې دنیا کې زه جنت ته راوستلی شوی یم سره دې چې تکلیف به مې ګرمي به مې نور به مې ښه تیز خو بس یو عجیبه غوندې خوند دي یو عجیبه مزه د هغې یو لذت دي الله رب العالمین دې بنده ته ور محسوس کوي دا د ایمان د وجې نه دا کار کېږي د انسان سره صحابه کرام فرمایي وایي موږ به چې کله دغه ته روانو عرفات طرف ته روانو صحابه چا به ذکر کوو الله اکبر به ویل تکبیرات به ویل چا به ویل لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک چا به تلبیه ویل چا به تکبیرات ویل تلبیه والا په تکبیرات والا باندې رد تلبیه والا باندې رد نه کو چې ته دا ولې ته دا خو کله تلبیه ویل او کله تکبیرات ویل چې کله هلته سړی لاړ شي او دا نن ورځ چې کومه ده دا د غټ اختر ورځ دا چې ما راته ویل دا غټ شیطان چې ورته پښتانه وایي دې ځای پورې به تلبیه وی په حج کې به تلبیه نن ورځې دقه ځای پورې وی چې کله غټ شیطان ته مخامخ شولې جمرې عقبې ته او دا کله ولې مخکې نه به دي 7 کاڼي ځان سره اخیستي احتیاطاً ډېر راواله که کم کاڼي دي خو وغورځېږي د هغه چې کوم ګرد دیوال ته تاو دی هغې ته ونه رسېږي د رش د لاسه دی خوا نو چې ستا یو کاڼی ځای شي تا سره نور زیاتي 7 کاڼو باندې ګزار په هر کاڼ ویل دقه ځای پورې به تلبیه لبیک وی دې نه پس بیا لبیک ختم شي نن د لبیک ویلو آخري ورځ وه او چې کومو حاجیانو هغه جمرې عقبه ویشتله لبیک په دغه ځای باندې ودرېده څنګه چې د عمرې تلبیه لبیک اللهم لبیک کوم ځای پورې عمرې ته چې سړی ځي نو لبیک به تر حجر اسوده پورې وایي ته اوس مثلا دې ځای نه لاړې عمرې له احرام دې وتړلو د پېښور یا اسلام آباد ایرپورټ نه روان شولې نو چې کله میقات ته ورسېد ته به تلبیه وی په جاز کې مو هلته هم چې ورسې په ګاډي کې جدې نه
ګاډي کې کینم وای لبیک وایم دس لبیک اللهم لبیک بلډینګ کې دی سامان کې خو د ودی لامبل ځان دی بیرته فرش کړو روان شي حرم تم لبیک وایا خو چې کله حجر اسود ته مخامخ شي ستا طواف څنګه شروع کیږي به لبیک بند کې بس بیا وستا طواف شروع شي نو دا هغه بهترینه او عظیمه ورځ ده د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ډیره عظیمه او لوی ورځ ده او الله رب العالمین فرمایي ابراهیم علیه السلام ته چې کله ته دا اعلان وکي نو خلق به تعالی راضي څوک به پیدل را رواني څوک به په کرکر اسونو په سورلو باندې را رواني او د حرم ته را رواني او د هغه لرو لرو زینو نه برازي او د ار ډیره کین برازي او د ار فراخ لارو نه بر رواني او د حرم به آباد وي نو دا هغه بهترین ورځ او دی ورځو کې چې دا کم عظیم عمل کیږي قرباني د عمل چې نن کوم کسانو مونږ نه دی کړی سبا ان شاء الله تعالی د اختر مونږ مونږ کوو او به د عظیم عمل مونږ سر ته رسو نو پاغي کې یو سنت طریقه غدا ده بعضی تاسو تیر جمعه ورېدلې یو بکې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ادب ذکر کړی او په دې کې به فکر کې هدایت کول خپل بیان وتا حدیث کې راځي عائشه رضی الله عنها ته چې چاړه 13 وساته د ساروی د پاره چاړه 13 کا او دغه رنګ د دین من راغلی چې د ساروی په مخ کې به چاړه هغه به نه 13 کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دوه مرګونو باندې مو وجنې اغیله الله د شعور او احساس ورکړی دی ساروله په دې باندې خپکیږي چې داغه مخې ته چاړه نیغه کې او داغه مخې ته 13 کې دا سلسله الاحاديث الصحيحه کې او نور محدثین دا روایت راوړل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دینه منع کړی دا چې د ساروی مخې ته چاړه مته راکوا د مخ کې نه 13 کا او تیارې کې د دار دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو د قرباني د ساروی ته راحت ورکړئ مطلب دا د سیمه کو چې په پسس چاړه دی راګر کړي ته تکلیف ورکړي په تکلیف باندې ته دا سامو باسا 13 چاړه چې د دې کې دا فائدہ ده چې دا رګونه زر کټ شي چې رګونه زر کټ شو نو وینه لاړ شي اچ کوم اسخا وینه دا هغه د بدن نوزي او دا غي په وجه باندې به صاحب اسانه باندې وزي رسول الله صلی الله علیه وسلم په سارو باندې مونږ ته د رحم کولو حکم کړی دی سره دې چې الله مونږ له حلال کړی دی او مونږ ته دا خوري د ډیر حلال ساروي دی د غوخه خوري خو مونږ له دا نه د پکار چې دې سره ظلم وکړو د سارو سره ظلم نه دی پکار نبی کریم صلی الله علیه وسلم به رحم کو ګوره دا خرچ حلال نه دی یو حرام غوخه حرام ده مونږ په سورلی مرلی په خلک کې بارونه پیوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم و یو ځل ولید چې د خر د مخ چا دا غلې په اور باندې د الله نبی په کس لعنت ویلو د الله لعنت دی په د باندې چې د مخله ولا اور ورولې او په اور باندې دا داغلې ګوره د پیغمبر دون رحم کړي په سارو باندې رحم بکار دی به د قرباني ساروي د غي د پاره چاړه مخکنه 13 ساتل بکار دی حدیث کې راځي عائشه رضی الله عنها فرمایي ورسول الله صلی الله علیه وسلم چې امر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها عائشه رضی الله عنها فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ګډه لالو چې خکرو والو او دغه رنګ داغي چې کوم د خپېوي دایم توري وي او چې کیناسته به د خېټه هم تور او د سترګو د ګرد طرف دایم تورو د شي برګ برګ ګړو مزیدار او دا نبی علیہ السلام لرا واستې شو چې قرباني کې نو عائشه رضی الله عنها ته او فرمایل یا عائشه هلم المديه ثم قال اشحذيها بحجر عائشه رضی الله عنها فرمایي ففعلت نو ما دا کار وکړلو یا روایت کې راځي راوي وي چې ففعلت عائشه رضی الله عنها دا کار وکړو نبی علیہ السلام ته فرمایل اے عائشه چاړه راوړه او په ګټه باندې 13 کا پکانی باندې 13 کو به مال راوړه نو دلته سنت طریقه یو دا چې چاړه هغه 13 ساتل بکاری دي د پاره چې د ساروی د اسا د په آرام باندې وزي او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وای دا ساروی به ذبح کوو نو سنت طریقه هم دا ده چې انسان کله ساروی رسم لې نو په دې ګس اړخ باندې دا رسم لول بکاری په ګس اړخ چې کله دا رسم لول شي نو دې خپې وتانه هغه طرف ته په خپو باندې به خوږیږي نه او دغه رنګ دا سر به ول په دې ګس لاس باندې ونیسو په دې خلاص بوله چاړه راولېږي نو خپې تانه په لودي چرته دې په خپه په لته باندې ونه وي ډیر کړه تاسو ګورئ د ویډیوګانو کې ډیر خراب لته وي بعضي وخت کې سړي له نقصان ورکړي نو دا هم یو سنت طریقه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله په دې سټ باندې په دې ولي باندې خپکه خودله ثم اخذها واخذه فاضجعه ثم ذبحه ثم قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای دا ساروی رسم لو دا ګډ او بیا دا غینه بعد دا دعا ویلا بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امه محمد یا الله دا محمد نه قبول ک صلی الله علیه وسلم
زما د کورنۍ نه قبول کا، یا الله زما د امت د طرف نه قبول کا. بعضی خلک دا مسله کوي کنه، تیر جمعه مې ته غالبا نو ویله چې نبی علیہ السلام د لپاره قربانی پکار دا او کنه دا پکار. بعضی وایي چې مور پلار د لپاره قربانی پکار دا او کنه دا پکار. ګوره اول ته په خپل عمل مکلف په دې خبره ځان پوي کا. ګوره چې تعالی الله وس درکړی دی، اول به د عمل ته په خپل کې. د دې مثال دا دی لکه ستا پلار دی ډېر په تکلیف کې دی، بیمار دی او بیهوشي پرې راغلی ده، الله مکه په آی سی یو وارډ کې پروت دی. نو دا مونځ ټیم چې راشي په تا فرض دی که پلار له به کې ځان له به کې که پلار له به کې ځان له به کې. پلار دپاره ته مونځ نشي کولی ځکه مونځ بل چاله نه کېږي. ته به خپل مونځ کې هغه ته به دعا کوې چې الله پلار مې بیمار دی او روغې کې. نو کله چې ستا وس کېږي دا قرباني په تا اول لازمه ده، ته ځان له وکړه. که تعالی الله وس ډېر درکړی دی، الله دله مال او دولت درکړی، نو بیا پلار له موکه، مور له موکه، کور والا له موکه، بیا کوه هغې له کنه. خو چې کله ستا دونه وس نه کېږي او ته د کور د خرچي ذمه دار هم تی او تعالی الله دونه وس درکړه چې یو قرباني وکړي، نو ستا په دې قربانۍ کې تا سره چې د کور کې څومره کسان دي ټول د سره په اجر کې شریکېږي. د نبي علیه السلام دا حدیث په دلیل دی چې نبي علیه السلام یو ګډ حلال کړی دی او د الله نبي څه وایي یا الله زما ټول کور نه قبول کړي، ځکه بس دغه وس یې کېده دغه یو ګډ حلال کړه په دې کال باندې. نو خپل وس ته به ګوري چې څومره دې وس کېږي دومره قرباني وکړه. چې کله دې وس ډېر کېده نو ځان سب پلار دپاره دې موکه، مور دپاره دې موکه، بیا چې کوم دی کور والا دپاره دې موکه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حج کې خپلو بیبیانو دپاره غوا حلاله کړله او د هغې غوښې وله بیا خیمې ته راولېږله، هغه خبر هم نه وي. نو تپوس یې وکړو دا د څه شي غوښه ده؟ وایي دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو دپاره قرباني کړې ده، غوا یې حلاله کړله د خپلو بیبیانو د طرف نه. او بله سنت طریقه هغه دا ده چې دا قرباني کم سړی کوي په کار ده چې دی په خپل لاس باندې دا څاروی ذبحه کړي. لکه ډېر خلک داسي چې قصاب راولي، ټیک د قصاب راوله هغه به د سره اسملی خپې مې به ول هغه وتړي، خو دا څاروی په خپل لاس حلال کړي کې اجر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا کار کوي چې په خپل لاس باندې به قرباني کوله. لکه بل حدیث کې راځي یو کال نبی علیہ السلام 2 ګډان حلال کړه. ان النبي صلی الله علیه وسلم انس رضی الله عنه فرمایي کان یضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على سفاحهما. رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 برگ او دغه رنګ ښکاراور ګډان هغه ښه غوښن او ښه صحتمند دا 2 ګډانې ویلال کړه، ذبح یې کړه، بسم الله الله اکبر یې پې ویله او دغه رنګ د هغې په دې ولي باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي خپه کېښوده چې کله دغه کول دا ذبح کول. په دې حدیث کې ورسره دا راځي ذبحهما بيده، دین علما استدلال کوي دا دواړه نبی علیہ السلام په خپل لاس حلال کړه. نو معلومه دا شو چې قرباني افضل ده چې په خپل لاس باندې ذبح کا. کله کله دسی چې ملګری شریک وي، و کسان مثلا په څاروي کې شریک وي، په دې کې کم کس به ذبح کوي، کم کس چې په دې ټولو مرګرو کې ډېر نیک وي، دینداری، منځګزاری، تقواداری، په کار ده چې هغه له چاړه ورکړي او هغې ذبح کړي، داسې به په کار ده. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله طریقه دا ده چې په خپل لاس باندې ذبح کړی ده. ابو موسی اشعري رضی الله عنه باره کې راځي په صحیح بخاري کې، هغه به خپلو لوڼو ته حکم کوو چې راشئ خپله دغه ته ودرېږئ، خپلې قربانۍ ته ودرېږئ، بلکې دا به ورته چې په خپل لاس باندې ذبح کوي. زنانه هم ګوره ذبح کولی شي. ډېر خلک په دې مسله کې په شک کې چېرې دا ښځه ذبح کولی شي که نه شي کولی، خو دومره چې زړی کمزوری زړی کمزوری ورنه اجازت شریعت ورکړی چې یو ښځه تکړه ده او تا ورته څاروی راسمله او تا ورته نیولی او هغه غوټه معلومه کړي چې په هغې د وجې نه هغه وینه زر وځي او سات یې زر وخیږي. نو دا هم یو سنت طریقه ده چې زنانې په خپل لاس باندې ذبح کوي. خو که چېرته زنانه داسې ده چې زړی کمزوری دی او هغه ذبح نشي کولی، یا د دې خطره ده چې ځان خوږ نه کړي یا چېرته ګوته مته ځان له ونه وایي، نو بیا ټیک ده بیا وله ته ذبح که خیر دی، ته به د هغې د طرف نه نیابت وکړي. خو که یو زنانه دا وایي چې زه په خپله خپل څاروی ذبح کوم، دا ذبح کولی شي، دا جایز ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویو فرمایل په حدیث د صحیح مسلم کې راځي دا دعا یې ویله. دې وجه نه چاله نورې دعاګانې نه ورځي، د دې قربانۍ مختلفې دعاګانې دي، بعضې دعاګانې لږې اوږدې دي، نو دا مختصر او اسانه دعا ده. په حدیث د صحیح مسلم کې راځي بسم الله والله اکبر، بس دا پې وایه، بسم الله والله اکبر پې وایه او دا وایه اللهم تقبل من فلان. که دا ټکی ویلی شي خپل نوم به یاد کړي، داسې به اللهم تقبل من، یا الله دا قبوله که د چا نه ستا نوم دی خالد ته به من خالد، اللهم تقبل من محمد، اللهم تقبل من عبد الله، اللهم تقبل من فلان، دا خپل نوم به د من نه پس ذکر کړي، یا الله زما نه قبوله کړي.
او دا ویل شي الله متقبل مني یا الله زمانه قبول کنم مالم دسی وای الله متقبل مني ومن اهل بيتي دسی وای یا الله زما او زما د کور الله طرف نه قبول کې بسم الله والله اکبر اللهم تقبل مني ومن اهل بيتي څنګه نبی علیہ السلام ویل چې الله زما د کور الله طرف نه قبول کې بدا دعا وای دا اسانه ده دغه څه مشکل نشته الحمدلله نو د الله نوم او د الله کبریا دا په ساروی باندې ویل او دا په ځکه ویل پکار دي چې موږ یو قسم د الله رب العالمین شکریا ادا کوو چې یا الله دا دومره غټ ساروی دی او موږ کمزوري انسانان یو او دا تا موږ له مسخر کړی دی الله رب العالمین قرآن کې فرمایي کنه کذالک سخرها لكم الله رب العالمین دا ساروی تاسو له مسخر کړی دي کني چې یو ساروی لیونی شي دا ټول بازار نشي راټینګول هر سړی ته ځان سیټ ته کوي خدا د الله رب العالمین یو ناشنا فضل دی په دې انسان باندې د سورته بنی اسرائیل کې سورۃ الاسراء کې دا هغه آیت لاندې مفسرین لیکلي دي امام قرطبي و غیره چې ولقد کرمنا بني آدم الله تعالی فرمایي مونږ دی ادم بچی له انسان له ډیر کرامت او عزت ورکړی دی دغه آیت لاندې مفسرین وایي د انسان دی عزت ته وګوره څومره ناشنا عزت الله ورکړی دی انسان له څومره شرافت ورکړی دی څومره کرامت ورکړی دی چې سل اوخانی د عربو په صحرا کې ته وګوره یو ماشوم ته مخکې رواني د پیلنی اوخ هغه مهاري نیولې او دا شاته نینان مې وخانو پسې هم داسې ور رواني په دې ولني اوخ پسې او د دې سل واړو وخانو په زړه کې سي چې یاره دا مخې ته کوم ماشوم روان دی دا انسان دا زموږ مالک دی چې کوم ځای کې دی موږ ودرئ بس هلته به کینو او چې کوم ځای کې پاسې به ټولو سره پاسېږي حالانکه چې یو اوخ لیونی شي ټول خاري نشي راټینګولی ته یاد وساتئ او یو سل اوخان یو وړوکی ماشوم روان کړي او د دې ماشوم دا احترام او دا اکرام الله رب العالمین د دې سارو په دې زړه کې اچولی او ټولې تابعداري نو دا الله رب العالمین فرمایي زما کبریا په دې باندې ووایي الله اکبر وایي چې الله ډېر لوی دی لوی ذات دی چې موږ کمزوري انسانان موږ دا غټ غټ ساروي راسملو او دا ذبح کوو او د دې نه فایدې اخلو دا د الله رب العالمین انعامات دي دغه رنګه بله مسله هغه دا ده چې د دې ساروي دا چمړه دا سرمن د دې هغه استعمال دا په څه کې استعمالول پکار دي حدیث کې راځي د علي رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا اعطي في جزارتها شيئا منها دو مسلې دي دلته په دې حدیث یو دا ده چې زبا دا سرمن چاله ورکوم علي رضی الله عنه فرمایي چې علي رضی الله عنه ماته نبی علیہ السلام حکم کو دویم چې دا کم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قصاب چې راشي او استاد ساروی ذبح کی دلو په قصابۍ کې جدا پیسې ورکې کنن دا غوخه به پکې لو ورکې د ساروی دوه خبرې دي نو اوله خبر علي رضی الله عنه فرمایي ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ردی دا غوخه او سرمن دا مسکینانو لورکه نو غوړه دا مساکینو لورکه دا سرمن چې کوم مسکینان دي محتاج خلک او بل قصاب لبدي غوخه کې قصابینه ورکه دا ساروی چې د دې غوخه بل په قصابۍ کې نه ورکه مثلا هغه ته وي چې یاره 2000 روپۍ را لراکه ته مړه دا غوخه پکې واخله دا خو ته د قربانۍ غوخه خرڅه کړله دا ناروا او حرام کار دی غلب جدا پیسې ورکه د قصابۍ نه به ولا پکې سرمن ورکه چې ته ولا په قصابۍ کې ورکه ځکه دا ته خرڅه کړه د ځان د پاره دیو جن علماء دا مسله لیکلي ک چرته ته خپل استعمال کې سرمن راولي جایز ای چاله مو ورکوه ځان لیکور کې وساته په خوا به خلکو ته مختلف سيزونه جوړول ځان لته وسې جوړ لکه څنګه چې دا غوخه تعالی استعمالول حلال دي دا سرمن هم د حلاله چې ځان له استعماله بلکې دغه علماء دا ویلي چې مالدار کس له مرکول شي اگر چې د علي رضی الله عنه ته حکم کړی چې مسکینانو له ورکا چغی ته فایده والی خو که چرته مسکین ته نه ملګي مالدار له ورکه مرکول شي د مثال دا لکه ته چې د قربانۍ غوخه مالدار سړي باندې خوري کني خوري ته شریعت دا نه دی ویلي چې قربانۍ غوخه د کور کې پخ کړی دی یو مالدار مرګره دی چې د گاډو شورومې دی هغه د راغوختې غوښې ته د کېنولې څنګه چې هغه د غوښه خوړی شي دا ولا حلاله ده د قشانو سرمن هم حلاله چې هغه په کار یو چې لکه زما په کار د مال راک ورې کول څنګه چې ته غوښه ورکولی شي مسکینانو له هم ورکوي مالدار ملګري له هم ورکه هدیه او پروګرام وکړه دې وخت خلک پروګرام کوي تکي میکي ملګري راغوښتي نو غریب هم پکې مالدار هم پکې ټولو دپاره دا جایز ده
او خاص کر اول پکې د مساکین او د محتاج خلکو لحاظ پکار دی اول نمبر باندې ځکه کوم خلکو چې قرباني نه کړي ستا په محله کې یتیمانان دي کونډې رنډې دي مسکینان دي هغه دې ته ګوري د دروازې ته چې څوک زموږ کور ته غوښه راوړي اول نمبر د هغوی حق دی نور چې ته ځان له خورې ځان له کې مالداره ملګري له غوښه ورکې د جایز دي چې هغه راځي یا هغه ورلیږي یا کور ته راغواړي غوښه وله پخې نو دغه شان د دې استعمال هم جایز دی او که چېرته دې خرڅه کړه نو پیسې به خپل استعمال کې نه راولي سرمن چې دې خرڅه کړه دا به یو غریب مسکین له ورکه ځکه دا داسې ده لکه ته چې د قربانۍ غوښه خرڅه کړې د قربانۍ دا څاروی چې تا اخیستې دا ټولې پیسې د الله په نوم لاړلې بیرته په دې کې بیا ګټې مه کوه چې ته بیا دا خرڅې او ته بیا د پیسې جب کې اچې نو که چې خرڅه دې کړه بیا به دا پیسې ځان له نه اخلي بلکې دا یو غریب مسکین له ورکه هغه چا له ورکه چې هغه محتاج دی دې دا بله مسله ده او بله مسله دا ده چې قصاب له د دې په اجرت کې مزدوري مه ورکوه د دې غوښې نه یا د دې څرمنې نه ورله مزدوري مه ورکوه بلکې هغه جدا د جب نه بېله مزدوري ورکړه څنګه چې ته څاروی اخلې او د منډۍ نه یې راوباسي او د منډۍ پرچه ورکې بیله څنګه چې ته هغه ورکې داسې قصاب له هم بېله خپله خرچه ورکړه که یو قصاب دی غریب دی مسکین دی محتاج دی تا له څاروی ذبحه کړو پیسې د سره کړې پیسې دې جدا ورکړې او غوښه دې هسې لکه چې مسکین له ورکې او غله دې م ورکړه نو ټیک ده سرمن دی ولا هسې په دې نیت ورکړه چې مسکین دی دا قصاب نه بیا ټیک ده یو صدقه دې ورکړه د قربانۍ اجرت کې دې ور نه کړله غوښه د قربانۍ په اجرت کې دې سرمن وغیره نه ده ورکړی بلکې دې دپاره چې دا سړی مسکین دی غریب دی د هغه د وجې نه دې ورکړه نو بیا ټیک ده بیا جایز ده بله مسله زما محترم ورونه هغه دا ده اخري خبره چې ډېر خلک دا مسله ورته موږ هر کال الحمدلله بیانو خو د بعضې خلکو دا ذهن د خپل خواهش تابع وي بعضې سړی د خپل خواهش تابع وي او بعضې سړي سره دا غم چې په حدیث عمل وکړم ځکه کال کې یو ځل دا مونځ راځي د اختر دا مونځ په کال کې یو ځل دی وړوکی اختر یو ځل وړوکی اختر یو ځل غټ اختر دی نو ټول کال کې دا دوه مونځونه دي او دا هم سړی د سنتو خلاف وکړي نو دا ډېره د افسوس خبره ده د اختر مونځونه زما محترم ورونو دا په جوماتونو کې نشته زمونږ ستاسو خوږ نبي صلی الله علیه وسلم خپل هغه مسجد پریښی دی او بار ته وتلی چې په هغې کې یو مونځ په زره باندې او مسجد نبوي چې کوم دی په هغې کې یو مونځ چې دې وکړلو د هغې دونه اجر او ثواب دی لکه زر مونځونه چې په بل ځای کې وکړې دونه غټ اجر دی خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم به بهر وتلو او په یو صحرا کې یو ډاګه کې به مونځ کوو عیدګاه کې هغې ته مصلا وایي مصلا نبي کریم صلی الله علیه وسلم دپاره به دغه د ستره به ورته مخې ته ناله کړلی شوله نیزه امسا وغیره به ورته مخې ته ودرولی شو او هغې ته به مخکې شلو مونځ به یې کوو او صحابه کرام فرمایي اول هغه کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اختر په ورځ کوو هغه به مونځ او د الله نبي هم دا فرمایي حدیث کې راځي اول هغه عمل چې په نن ورځ به یې مونږ کوو د اختر په ورځ هغه مونځ دی د اختر د مانځه نه مخکې دا تقریرونه نشته دا مولیان غریبانان چې لګي او د خپل صورت یاسین پخوي دا مونږ هسې په دې باندې ردونه نه کوو نه دا رد مونږ له خوند راکوي مونږ د خپل دین د دفاع په نیت دا خبره کوو چې دا زمونږ د نبي طریقه نه وه ولې تاسو دا کار کوئ صحابه کرامو په دې باندې رد کړی دی صحابه کرام ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه ولیدل عیدګاه کې یو به منبر نه استعمالی د منبر استعمال نشته په همدغه تشه ځمکه باندې به ودرېږي اذان نشته د اختر د مانځه دپاره اقامت ورله نشته بغیر د اذان او اقامت نه به د اختر مونځ کېږي صحیح شوله دغه رنګه چې کله اول مونځ وشو مونځ به اول کېږي مونځ نه بعد به خطبه کېږي او مسلمانان به خطبه واوري بیا د غټ اختر مونځ لږ وختي پکاري خطبه مختصر پکاري بعضې خلک د غټ اختر په ورځ هم په ګنټو ګنټو تقریرونه کوي چې ګورې زه د بعضې خلکو ته حیران شم په دې نیټ کې راشي بیان یې کړی 45 منټ او دغه رنګه 35 منټ بیان د غټ اختر په ورځ زما خپل الحمدلله عادت ده غټ اختر په ورځ باندې چې ته ډېر بیان کې نو 20 منټه وکړه یا 15 منټه بیان وکړه بس غټې غټې خبرې دي زر زر یې ووایه ځکه خلکو باندې تعدید ځي د قربانۍ ورځ دا مصروفیات دي او چې ډېر زیات چې دغه 20 منټه دي دې ته ورسوه بیان دا خلک ښه په شوق اوري بیا نور خلک تنګېږي هسې پریشانه کوی ما هغوی په دې نیت دا اوري چې دا سنت طریقه ده او دا خطبه ده فایده ترې واخلو د الله د دین د محبت د وجې نه تا ته ناست نو ته یې بېرته تنګوه ما بعضې خطیبان هغه په دې خبرو نه پوهېږي سادهګانې بس خپل تقریر او یو قصه به راوالي لګیا به بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د غټ اختر دا مونځ لږ وختي کوو ځکه په دې ورځ مصروفیات ډېر دي خطبه به یې مختصر ویله او د وړوکي اختر دا مونځ به یې لیټ کوو لږ شان او خطبه به یې اوږده وویله ځکه چې په هغه ورځ نور څه مصروفیات هم نه روژه تېره شوي او خلکو ښه دا
شوق او د بیان اورېدو هغه جذبې وي. که ته په وړو کې اختر کې اوږد بیان هم کې خبر نه څه مصروفیات خو نه کنه چې یا څاروی لاله یا څه داسې خبره. نو یو خدا خبره ده چې د اختر د مانځه نه مخکې د تقریرونه نشته دی. مروان یو گورنر د مدینه تابعینو کې دا تیر شوی دی. صحابه کرام موجودو په هغه زمانہ کې دی راغو گورنر صاحب یو خو منبر راوړلو او په عیدګاه کې خو یو صحابه په دې غوسه شو چې پیغمبر منبر نه دی راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابه کرام رضی الله عنهم چې وسه پوری څومره تیر شي خلفا غوی منبر نه دی راوړی. د منبر څنګه راوړل؟ دویم هغه غلط کار دا وکړلو چې د اختر د مانځنه مخکې منبر ته ورختلو تقریر په شروع کاوه. نو ابو سعید خدری رضی الله عنه ورپسې راغو او د دې ګریوان یا د حدیث کې جامع راځي جامونه راونو کې د ګریوان یا کمزین رانیولې حدیث کې راځي و دې جامونه د صحابي راونو گورنر صاحب د گورنر پروا به نه کوله صحابه چې دا گورنر به په خپل ځای خو دین په خپل ځای دین مخکې دی د گورنرین او د وزیر اعظمین او د ارسنه مخکې دی دین. ابو سعید خدری ته دا څه کوي لاندې راخلو دی منبر نه او گورنر بر زور کول هغه څه کوم تقریر کوم ویل یو د دا بدعت کړو چې منبر دی راوړی دا زما نبی نه راوړی. دویم دا بدعت کې چې نبی علیہ السلام د اختر د مونځ نه مخکې تقریر نه دی کړی ته ولې تقریر کې مونږ ته هغه ویل یاره پرېږده مړه هغه ستاسو وخت لاړلو ستاسو خبرې او بلې وروستو زما بیان ته څوک کیني نه. نو ویل دې دپاره به ته د الله دین بدلې چې وروستو ستا بیان ته څوک نه کیني. هغه به د دې خلکو غلطي چې ستا بیان ته نه کیني په کار ده چې دین خبره کېږي چې خلکو ته کیني که نه ځکه چې په پوره سنت طریقه کار وکړه مونځ وکړه پوره خطبه واوره الله به دې وروستو په دې کار کې برکت واچوي. ډېر خلک داسې چې څنګه مونځ وشي سلام بس منډې وي چړو پسې ځو څاروی لاله الله وله دا سزا ورکړي چې بیا ورته څاروی لیونی کړي. اکثر به دا چلو شي څاروی ورته لیونی شي یا بله داسې پریشاني پکې راشي چې هغه قرباني که چېرته ده دا خطبه اورېدلی وي او د سنتو لحاظ تا کړی وي د سنتو تابعداري دې کړی وي کیدای شي دا ستا څاروی په ګنټه کې سنبال شوی وي یوه نیمه ګنټه کې الله وله دا سزا ورکړي چې درې څلورو ګنټو کې بیا هغه څاروی نه سنبالېږي یو مشکل پکې پیښ شي یو لانجه پکې پیښه شي داسې مه کوئ همیشه د پاره زما محترم ورونو والله العظیم د سنتو تابعداري کوئ الله ستاسو هر کار کې برکت اچي. په دې 20 منټه باندې دا سروې ستا دغه کېږي نه لیټ کېږي نه خطبه ښه ښایسته واوره په ارام کښېنه چې خطبه دې واورېدله بیا ښه په دعا باندې روان شه ځکه حدیث کې راځي د اختر په ورځ دعاګانې هم پکاري خطیب به دعاګانې اخره کې وکړي 2-3 مختصرې ته به پې امین وې ټول امت به پکې یاد کړي بس بیا زه خپل مصروفیات دي چې کوم د قربانۍ دي هغه بیا شروع کړه. نو صحابي باقاعده د دې نه منع وکړله صحابه دا تا کوم دین جوړ کړلو موږ نو نن موږ د خپلو مولیانو صاحبانو ته مې چې د الله بندګانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه عثمان رضی الله تعالی عنه علی رضی الله تعالی عنه څومره صحابه دي تاسو د هغې د هغه اختر منځونه وګورئ یو خو بار کړی دي او دویمه دا ده چې د اختر د منځ نه مخکې تقریرونه نشته دی اختر د منځ نه مخکې به څه کې تکبیرونه به وي او دا هغه سنت دي چې خلکو ته ناشنا شوي دي زموږ خلک یې پېژني نه سیوا د اهل حدیثو د عیدګاه نه الحمدلله چې په اهل حدیثو پسې څوک مونځ کوي د اختر صرف هغه ته د دې سنتو د پوره کېدو توفیق میلاویږي او هغه په دې خوند پوه شي چې اوهو اوس مې د اختر مونځ وکړلو تکبیرونه وایي تکبیرات به وي خپل عیدګاه به په تکبیراتو باندې ښایسته کوي صحابه کرام به په لاره باندې تکبیرات ویل او کور نه به چې راوته کور کې به یې ویل په لاره به یې ویل عیدګاه کې به یې ویل او چې کله خطیب راغو به ډایرک به بیا مونځ ودرېږي مونځ خلک به د خطیب انتظار کوي خطیب به د چا انتظار نه کوي که خطیب راغی او خوښ یې وه زر ودرېده څوک به دې دا ګیله نه کوي چې ته ولې زر ودرېدې یو 15 منټه به دې صبر کړی وې او زر روان ومه په لاره کې ته به وختي راغلی وې که نه او د دې باوجود بیا هم موږ خامخا 15 منټه 10 منټه صبر کوو هر کال زموږ دا طریقې ملګري راته وایي لږ صبر وکړه که نه زما زړه دا غواړي چې څنګه لاړ شم او ډایرک ودرېږم داسې په کار ده سړی ډایرک ودرېږي خو بیا موږ د دې ملګرو دا دغه کوو چې ظاهره اوس به څه بل ځای ته منډې وایي او دا د اختر مونځ دې فوت کېږي نو 15 منټه 10 منټه موږ هغه صبر کوو نو سبا موږ ټیم ورکړی وزیر باغ فټبال ګراونډ 9:30 بجې انشاءالله تعالی ملګري دا کوشش وکړئ چې 6 بجې تاسو هلته موجود یې انشاءالله تعالی صحیح ده که نه انشاءالله تکبیرونه ووایئ هلته چې دی دعاګانې وغواړئ سنت طریقه دا ده نو تکبیرات ویل پکار دي بیا چې کله مونځ وشي مونځ نه بعد بیا خطبه پکار ده او بله مسله ما دا کوله چې د اختر په ورځ باندې د زنانو عیدګاه ته تلل دا یو سنت طریقه ده او ډېر خلکو باندې دا زموږ خبره بدې لګي که صدر ته ځي ګوره بازار ته مینه بازار ته کوچي بازار ته او زنانه پکې داسې رواني قسم دی که ته قدم کېږي موږ والله د شرم د لاسه د دې ښځو په دې بازار نه شو ورتللی بازار کې هم چېرته ضروري کاري
مرګري وي په دې کوڅه زو ته مې چرته بل لار وګورې یار اوس به خلک وایي دا مولوي صاحب دلته څه شي پسې راوتی دی دا څه پسې ګرځي زموږ خلکو بدګمان هم دي ډېر او بس تا مجبوري په بازار کې به دې یو کاري دې ښځو د لاسه والله که قدم کېدی د پاسه در باندې راخېږي حیا خو پکې نشته دی نو یو مولوي صاحب هم دا ونه ویلې چې دا ښځې په بازارونو کې ګرځي په دې اخترونو په دې ټایم کې دې زنانو ته پردي سړي چې دی بنګړي اچوي کوم مولوي صاحب پې رد وکړو پردي سړي ورله دا دغه لګوي دا چاپې په لاسونو باندې دا شته که نشته په اخباراتو کې باقاعده تصویرونه راځي دا پلانې بازار دی وګوره زنانه له چاپه لګوي په بازار کې پردی سړی له چاپې لګوي عجیبه خبره ده په دې باندې هېڅوک رد نه کوي که زنانه بل ځای له رواني بل ځای له واده له غم ښادۍ له بس رواني به خو ځان سینګار کړی د ناوې په شان روانه به څوک هم په اعتراض نه کوي او پردي سړي به هغه ځای ته وځي ننوځي خو چې د پیغمبر حدیث بیان کړي او د اختر مونځ له عبادت له الله ته سجدې لګولو له ځي او الحمدلله موږ ورله انتظام کړی هر کال تاسو ته پته ده چې موږ ګراوند په مینځ تقسیم کړی الحمدلله هغې دپاره باقاعده دغه لګېدلی قناتونه لګېدلي د زنانو جدا لاره ده د راننوتو هم جدا لاره د وتو هم جدا لاره زموږ د خویندو دپاره الحمدلله او ښه په پرده کې راځي ښه په حیا کې راشي د دین خبرې واوري عبادت وکړي مونځ وکړي او الله ته سجده ولګوي څومره د خوشحالۍ خبرې نو هغه زموږ خویندې هم خوشحاله شي زه نن د اختر ورځ زموږ د اختر مونځ وکړلو موږ له پکار دا ده دا زموږ د معاشره کې فتنې ولې دي دا ځکه چې موږ زنانه د دین نه لرې ساتلي دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به ټولې زنانه مانځله راوتلې د اختر مانځله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو زنانه عرض کوي ای د الله نبی که چېرته په موږ کې یو زنانه ده لیس لها جلباب د هغې سره پړونی نشته برقه دا به څه کوي دا به د اختر مانځله ځي او که نه به ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا زنانه دې راولګي د بلې مسلمانې ګاونډۍ خور نه دي په لږ وخت دپاره عاریتن یو صادر یو پړونی برقه واخلي چې دا را لږ راکړه زه به پکې مانځله لاړه شم چې واپس راغم بیا به یې درله درکړم یو زنانه داسې چې سره دو برقي یا صادر یې ورسره غټ او د دې وس نه کېږي ځکه صحابو زمانه کې غریبي وه زنانو به دونه وس نه کېده نو د الله نبي ګوره دومره تاکید کړی دی چې یو زنانه څه برقه نشته وي بلې زنانه نه راواخله خو ته لاړه شه د اختر مانځله مونځ وکړه بل یو حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړی ام عطیه رضی الله تعالی عنها فرمایي دا یو مشره زنانه وه د مدینې او دا بیان پروس کال کابل کال ما کړی په عیدګاه کې دې ملګرو ته کلیپ جوړ کړی دی او الله دې ول اجر ورکړي د دې په دې نیت باندې چې دا مسله عامه شي هغه بیا په دې نیټ باندې دغه کړی دی هغه ما بیان خپل اورېده لاندې ورته ټولو خلکو اکثرو ما ته کنځلې لیکلې ردې بدې لیکلې نو ما دا وګوره دا زموږ معاشره ده دا زموږ خلک دي چې ته زه د پیغمبر حدیث بیانوم زه د بل ځای نه خو نه یم لګې د پیغمبر حدیث به ورته بیانې چې نبي علیه السلام ام عطیه رضی الله عنها ته حکم وکړو ام عطیه رضی الله عنها مشره زنانه وه په مدینه کې به چې کله څوک زنانه وفات شي غسل به هم ده ورکو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه لور وفات شوه زینب ښځه وه ده نو دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې کومې زنانه بیماري ده ماهواري حیض هغې ته م ووایه چې اختر مانځله وځئ نو د حیض والا دپاره خو مونځ نشته دی هغې ته خو مونځ معاف دی د الله نبي وفرمایل دوی دې مونځ نه کوي خو یو غاړې ته دې کښېني شاته صفونو کې او صرف په دې ذکر او په دې تکبیرونو کې دې شریکې شي په دې دعا کې دې شریکې شي الله اکبر زموږ نبي دونه تاکید کړی په دې مسله کې چې یو زنانه ده او ماهواري ده او بیماري ده او مونځ ورته معاف هم دی هغه دې مو لاړه شي تش دې برکت په دې مجلس کې دې کښېني دعاګانو کې دې شریکه شي په دې ذکر کې دې شریکه شي د الله پیغمبر دا مسله داسې بیانه کړې ده او زمونږ خلک هغه ولې هیلې ګوري بعضې علماو هغه دا ویلي دي په دې حدیث کې چې یاره دا هغه ابتدایي وخت مسلمانان کم وو ځکه حکم شوی و چې دا زنانه موځي نو دا مسلمانان ډېر ښکاره شي پې چا یو جواب کړی چا بل د دې حدیث جواب کړی صحیح خبره دا ده چې څنګه د سړي دپاره د اختر مونځ د زنانه دپاره هم دی اوس چې ته پې عمل نه کړې هغه ستا خپل دغه دی د مولیانو تقلید د حدیث د پاسه کې د مولا خبره د حدیث د پاسه کې د نبی علیه السلام حدیث لاندې د مولا خبره د پاسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث لاندې خپل مذهب په د پاسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث لاندې کې خپل امام او مجتهد په د پاسه کې هغه جدا خبره ده غستا او قیامت کې د الله سره بیا خبره ده بیا هلته صفا کې او بیا ته الله له جواب ورکې خو خبره دا ده چې دا د دې مسلمان خور حق دی چې دا لاړ شي او د الله عبادت وکړي د الله بندګي وکړي او په دې عبادت کې دا شریک شي نو د دې هم مسلمانانو له اهتمام پکار دی او سبا ان شاء الله تعالی کوشش دا وکړي چې وختي ملګري ځان نه ورسوي کم کسان که هغه خبر نه نو د ملګرو په دې نیټ باندې ورکړي دي خو ډېرو خلکو سره دا څیزونه نه نو میسجو په ذریعه باندې یا ملګرو ته اطلاع ورکړي چې خبرې کې په دې باندې سبا ان شاء الله تعالی 6:30 بجې
د اختر منځ هغه په وزیر باغ فوټبال ګراوند کې انشاءالله ادا کېږي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. دا مرګري تپوس کوي چې د په عیدګاه کې دا تکبیرونه ویل دا په غنو روایتو کې راغلي دي چې تفصیلی اوس دا ټیم نه دي. صحابه کرام رضی الله عنهم چې وي په دې لسو ورځو کې دا چې کوم دا نن لسمه ورځ ده په دې کې هم تکبیرونه ویل، او دا وروسته چې بیا د سبا نه کوم ایام التشریق شروع کېږي، یولسمه، دولسمه، دیارلسمه ذوالحجه، په دې کې هم تکبیرات ویل. په کور کې به ویل، په خیمه کې به ویل، په بازار کې به ویل، او منځونو نه بعد هر ټیم به ویل. زموږ خلک داسې کوي چې صرف سلام وګرځي که نه، سلام ګرځېدو نه بعد بیا تکبیرونه وایي. په کار دا چې دا موږ په دې لاره چې ځوم چې رایادېږي وایو، کور کې چې رایاد شي وایو، او په بازار کې چې روان یو مونږ یې وایو. دا د تکبیراتو ورځې دي چې د الله رب العالمین لوی هغه مونږ ډېره ډېره ووایو. صفونه برابر کړي، مشران له مخکې صفونو کې ځای ورکړي.